خو که قبر فی سبیل الله نه وي او څوک ځي نه او دا وخت را روان دی ځان ورته تیار ساتئ نو بیا به قبر د مړي د دقې پیسو نه وکنلی شي د مړي د دې پیسو نه به وکنلی شي او د هغې نه پس به بیا دویم نمبر کفن دی کفن به دله ورکي کفن کې څه چل دی کفن کې دا نشته چې لوټې ولې راوړي دا تاسې مسلې په طور باندې بیانوم او منګي به راوړي په بیان نه د کور چې کوم لوښي دي په دقه استعمالوه خو غضب دا دی چې موږ د دې مرګ نه دومره یېرېږو چې دا پلار چې کم لمبولې دی هغه لوټې نه بیا موږ یېرېږو زوی چې په کومه لوټه لمبولې د هغې لوټې نه خلک یېرېږي دا زموږ د زړه کې هغه د مرګ هغه دغه نشته د دې د وجې دا دغه دی یعنې دا شي نشته د کور په لوښیو لمبه دا پکې نشته چې لوښي راوړه لرګي راوړه پلانکې راوړه ډینګري راوړه دا پکې نشته صرف کفن کفن کې هم 3 څادرې دي بس هره ته ویم نو درمیانه حال څنګه داسې ګوره د مثال په طور راته یم یو د سړي د شپې سملي نو زاړه جوړه واچي لکه زه هسې مثال په طور راته یم مثال په طور د 100 روپو جوړه اچوي او چې داسې عام ګرځي لکه عامو ورځو کې نو د 50 روپو جوړه اچوي او چې کله اختر وي یا واده وي یا شوقدر وي نو بیا ځان له قیمتي د 100 روپو جوړه والي نو نه به د 100 والي او نه به د 100 والي بلکې د 50 روپو والا نو کفن به نه د مثال په طور یم نه د 100 او نه د 100 بلکې د 50 بعضې خلک داسې وي چې د به په جون کې ښه ښکلې کپړې اچولي خو هغه کپړي سان ونه راوړي دا هم ښه نه دی چې د جون کې څنګه عام جون کې ښکلې کپړې اچولي د هغې مطابق وله ښکلې کفن دغه کړه درمیانه حال یو به او بیا 3 څادرې دي یو ازار یو لفافه یو کمیس بس د دې نه زیات به نه دا کوي حتی زموږ فقهای کرامو د دې پورې ویلي دي چې دومره زیاتې به نه کوي چې دا یو لیش دا سر ولې وتړي دا یو لیش نو درمیانه حال کفن او درمیانه حال د قبر وغیره دا به وکړي د دین علاوه ګوره د دین علاوه د دې 3 جامو نه علاوه د مړي په پیسو باندې او د ښځې 15 جامې دي ښه د سړي 3 جامې د ښځې 15 هغې کې صرف یو سینه بند دی 3 دا دي یو سینه بند دی او 15 نمبر لوپټه ده نور هغه لمبنګه به هغې کې نشته ښځې 15 جامې دي د سړي 3 جامې دي د 3 جامو او د دې 15 کفن نه علاوه د مړي په مال کې هر یو څیز اخیستل دا حرام دي او د وارثانو په دغه بیا خبره وارثان د خپل خو چې تقسیم نه شوي او د مړي د پیسو نه ته لګې دا خیرات دی دا درېمه ده دا څلوېښتي ده او دا اتیشتمه ده او دا نکیشتمه ده او دا کال دی او دا سقاط دی او دا جاري مازونه دي او دا صابونونه دي درمیانه حال کفن نه علاوه د مړي چې وراثت نه تقسیم شوي د هغه د پیسو نه یو ټکم نشي لګولی خلک بس چل کوي دلته به یتیمان او د هغه لګیا به خلک او چې بیا وروستو دغه وشي ویله د هغه د پیسو نه پیسې راکړي چې پاتې شوي دي د یتیمانو هغه پیسو باندې دا ظالمان دا جابران دا لګیا وي او دا سقاطونه او دا خیراتونه او دا پلانکي پې کوي دا حرام دي نو لومبې څه شو د مړي د مال نه کفن دفن شو ټیک شو دویم نمبر د مړي د مال نه قرضه ورکول دي چې په مړي باندې څومره قرضه ده دا به د دقې مال نه ورکړي دویم نمبر به دا چلو کې څومره پیسې دي په دې مړي باندې تپوس وکړئ څه دي دومره دي کو ټول مال و او په ده باندې قرض و 10 لکه روپۍ وي او په ده 10 لکه روپۍ قرض وي ټول یې اول د ده غاړه خلاصه که ورکړه وروسته بیا تقسیمونه کوه اول د ده غاړه خلاصول او چې د قرضه ته ورکړه او بیا باقي پاتې شي بیا درکړي او 3 نمبر دا یاد ساته بس د اخرې مسله راته کوم
دریم نمبر د مړي په مال کې وصیت دی چې مړي وصیت کړی وي نو هغه وصیت به د درېمې حصې نه ورکوي دا هم یاد ساتئ وصیت به د درېمې حصې نه ورکوي لکه بالفرض و تقدیر زره ته مثال په طور باندې به یادو د مثال چې د مړي نه 10,000 روپۍ پاتې شوي ټیک شو 10,000 روپۍ چې ته پاتې شوي په 1,000 روپۍ ته کفن دفن وکړ 9,000 پاتې شوي تپوس یې وکړو نو 3,000 پې قرضه ده نو 3,000 پې قرضه کې ورکړئ څو پاتې شوي 6,000 په دې 6,000 کې درېیمه حصه کې به د مړي وصیت کېږي نو په څو راغلی په 2,000 دغه 2,000 باندې د هغه به د وصیت دغه کې وصیت یې کړي وګورئ یو خبره یاده ساتئ دا به ګورئ د دې درېیمې حصې نه کوئ هسې نه چې مړي وصیت او دا وصیت په د چا لپاره کیږي نو وصیت د خپلو بچو دپاره په د قدرې حصه کې نامنظور دی ګورئ وصیت د بچو دپاره بچی چې کم دي په وراثت کې کم شمار دي په وصیت کې د بچو دا درېیمه حصه دا نامنظوره ده ګورئ وصیت په د پردو د لاره کې به ورکې یا پلان کې مدرسه کې به ورکې یا پلان کیله به ورکې نو کو دا په وراثت کې د خلق شامل نه وي نو بیا ولا ورکه او کو په وراثت کې شاملو نو د وارث دپاره وصیت دا نامنظور دی ښه چې پلار مړ شي او وصیت یې کړي چې زما د مرګ نه پس به 3 زامن دي ګلدین سیفالدین او شاپدین ګلدین لبتې دومره ورکې نو دا نامنظور دی کو په جونې ورکه بیله خبره ده په جونې ورکه هغه بیله خبره ده وراثت تقسیم وشو هر یو کس ته خپلې پیسې ورالې او که بیا وارثان ووي چې او زه خیر دی بابا وصیت کړی دی وصیت نو که د هغوی په رضا باندې بیا دا پیسې ورکړي شي خو ټیک ده په وصیت کې د خپل وارثان لپاره او که نه وي نو دا بیا ګورې حرام دی ښه دا به بالکل دا وصیت کو 20 ګواهان په مقرر وي کنه دا یاد ساتئ کو 20 ګواهان په مقرر چې زمونږ مخکې ویلو چې ګلدین له به د دې زما د مرګ نه پس د دې وراثت ته دومره ورکړي او دې وایي نه ګواهان موجود چې 20 ګواهان موجود دي نامنظور دی دا یاد ساتئ دا خبرې دا لږې سوچ او فکر کې راولې نو دا به تاسو ته بیا زندګي اسانه وي او که د نور څه دپاره وصیت کړي د جومات دپاره د کوټې دپاره وغیره وغیره د دې وارثانو نه علاوه نو هغه به بیا د درېیمې حصې نه ورکې ټیک شو دا یو څو اهمې ضروري مسلې وي دا مې ته بیان کړې نور بیا د آیات کې مسلې ډېرې دي انشاءالله دا بیا به سباني درس کې انشاءالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار